د لوبغاړو ځلېدنه د مینوالو ستاینه دغه د جیجستو لوبه د شمال څلورو ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د کندوز ولایت په کوربتوب د دې ولایت د سپینزر په کلوب کې جوړه شوې ده. د مسؤلینو په خبره دغه لوبه کې به 90 کسان فایټران یا رسمي ورزشکاران د یو بل پر وړاندې وځلیږي. قسمی که شما میبینید تعداد کثیری از جوانان و ورزشکاران و علاقمندای ورزش از 4 ولایت زون شمال شرق که از جمله بدخشان است، تخار است، بغلان است و به میزبانی ولایت کندوز در حال جریان داره و که به تعداد 90 جوره 45 جوره ورزشکار که 90 فایتر میشه فعلا اینجا جریان داره. البته مسابقات به شکل تک فایت است. په ورته مهال په کندوز ولایت کې د رسمي لوبو د فدراسیون مسؤلین جوړه شوې سیالۍ د لوبغاړو د هڅونې په برخه کې ګټور بولي. این مسابقات در حال برگزار میشه که ما در حال حاضر از فدراسیون ورزش‌های رسمی 5 تیم فعلا حازم کابل شدن. البته تیم واکو کیک باکسینگ ما، سلف دفنس ما و سپورت ما و همچنان تیم های واکو و یک تیم دیگه ورزشی ما از فدراسیون ورزش‌های رسمی. ناگفته نمانه که فدراسیون ورزش‌های رسمی ولایت کندوز بنیانگذار فدراسیون در صفات شمال افغانستان است. مسابقه بین 2 روز می باشد. بین مسابقه بین 4 سمت شمال می باشد. شمال شرق بین فعلا 4 ولایت حضور پیدا کرده است. بغلان، تخار و کندوز می باشد. دیگه مسابقه جریان دارد. دیگه وزن‌ها مختلف هستند. بین از وزن 25 وزن نوجوانان نوسالان که شروع شده تا بزرگسالان وزن‌ها مختلف است. هر وزن می باشد. داسې مهال په کندوز ولایت کې د جیجستو سیالۍ جوړیږي چې د اسلامي امارت په حاکمیت سره له دې وړاندې هم د ولایت کې د MMA سیالۍ ترسره شوې وې.